چې ډېر خوندور شعرونه ترې مونږ واورېدل. ما ته هم دا باسین یوسفزي یو دوه شعر رایاد کړل چې حالات کراله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو، حالات کراله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو، زمونږ خو بهیږي په رګونو کې پښتو. په ویښه مې احساس او شعور دواړه پښتانه دي، په ویښه مې احساس او شعور دواړه پښتانه دي، په ما خو راورېږي په خوبونو کې پښتو. د مشاعرې په دې برخه کې ښاغلي ممتاز ورکزی صاحب له د اکرام الله ګران صاحب په دې شعرونو باندې ما ته د راتلو بلنه ورکوم چې ناجاڼه کلی دی هر ځای کې چم په چم یره ده، ناجاڼه کلی دی هر ځای کې چم په چم یره ده، څه بوږنوونکې خاموشي ده دم په دم یره ده، او د حادثو سمندرونو ډوبېدل چې پکې، د حادثو سمندرونو ډوبېدل چې پکې، نن هغې زړونو ته رابېښه د شبنم یره ده، او دا بوت شکن حالات د زړونو بوتکدې لړوي، دا بوت شکن حالات د زړونو بوتکدې لړوي، ما سره ګرانه ګورې هم د خپل صنم یره ده. په دې شعرونو باندې ممتاز ورکزی صاحب لپاره نور کوم چې راشي او موږ په خپل کلام ونمانځو. د غزل مطلع زده چاته د سترګو کوم پیغام په آینې لګوي، چاته د سترګو کوم پیغام په آینې لګوي، چې د رنجو نقطې مدام په آینې لګوي، چاته د سترګو کوم پیغام په آینې لګوي، چې د رنجو نقطې مدام په آینې لګوي. او شعر دی چې داسې څوک نشته چې خپل مخ ته به بدرنګ ووایي، داسې څوک نشته چې خپل مخ ته به بدرنګ ووایي، خو داسې ډېر دي چې الزام په آینې لګوي. مهرباني داسې څوک نشته چې خپل مخ ته به بدرنګ ووایي، خو داسې ډېر دي چې الزام په آینې لګوي. په شعر دی چې ستا ګرمې ګرمې ساته خړه خړه پاتې شوله، ستا ګرمې ګرمې ساته خړه خړه پاتې شوله، ځوانۍ دې تبه د سرسام په آینې لګوي. ستا ګرمې ګرمې ساته خړه خړه پاتې شوله، ځوانۍ دې تبه د سرسام په آینې لګوي. شعر دی چې څوک دی غزله چې ستا مخ زمانه پټ وساتي، څوک دی غزله چې ستا مخ زمانه پټ وساتي، څوک دی قدغن چې د الهام په آینې لګوي. هغه د غزل مقصد چې ممتاز دا به ورنه خپل ښایست خراج غوښتی، ممتاز دا به ورنه خپل ښایست خراج غوښتی وي، چې تکې سرې شونډې ګلفام په آینې لګوي. هم دې شعرونو سره د نننۍ ورځې دا مشاعره سرته ورسېده. زه نزار یوسفزی د بلې هفتې پورې د تاسو نه سره د خپلو ملګرو اجازه غواړم. په لوی او مهربانه خدای سپارم. د الله په امان.